امام تبرانی رحمه الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ارشاد را نقل کړی دی چې په روایت د ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی. هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من قال كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، دا دعا الحق به من كل مؤمن حسنه، الله جل جلاله دا هر مؤمن د طرفه سودته یو نیکی وکړي. په دنیا کې څومره مؤمنان اوس ګوره دی صرف دا دعا وکړي د لمانځه څخه وروسته اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، چې الله زما بخشش وکړي د ټولو مؤمنانو او د مؤمناتو، یعنی د نارینه او د زنانه بخشش وکړي. چې په دنیا کې څومره مؤمنان دي څومره مؤمنات دي د دې ټولو په تعداد سره، یعنی د هر یو د طرفه سره الله تاته یو نیکي درکړي. څومره اسانه کار دا یو درې تورې اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بس.